د هغه د وجلو لپاره به خدای عیسی علیه السلام راکوز کړي او حکمتونه خو پکې ډېر دي یو پکې علما کرام فرمایي چې یو وجه دا ده چې دی به د عیسی علیه السلام په لاس مړ کېږي نو هغه ځکه چې یهود وی مونږ به دغه عیسی علیه السلام مړ کوو او د بادشاه نه حکم هم راواغشت چې دغه زمانه کې کم بادشاه و عیسی علیه السلام ته به یې کنسل کول دجال به یې ورته وي نو پیغمبر ته سړی دجال وي دجال خو کافر دی نو دا ډېر سپک خلک وو او د عیسی علیه السلام د وجلو کوشش یې وکړو خلکو ته به یې وي مونږ قتل کړی دی قرآن شریف کې راځي انا قتلنا المسیح مونږ هغه وجلې په فخر په شکل کې به وي لکه یو بدماش وایي ما دا کار کړی دی نو کار دې مو سپک کړی دی او به اعلان یې هم کوي نو خدای پاک به عیسی علیه السلام راکوز کړي او دا به دې ته ښکاره شي چې تاسو کومه خبره کوله چې مونږ وجلې دی هغه غلطه ده ده په لاس یې ځکه مړ کړي وما قتلوه وما صلبوه تاسو نه دی مړ کړی بلکې هغه به تاسو مړ کوي ستاسو سربراه او ستاسو هغه مشر بادشاه دجال چې ډېر شریر انسان دی ابا په اسرائیل کې او فلسطین په دې آخر کې دقه ځای کې مړ کوي عیسی علیه السلام راکوش اتفاقا د هغه زمانه کې الله چې څنګه مشیت دې راښکاره وشي دا بادشاه د ټولې منصوبې به خاوره کې میله وکړي نو ستاسو مشر به مړ کوي او تاسو به په لاس باندې مړ کېږئ نو معلومه دا شوه چې ته وایې چې زه به یې مړ کوم خدای پاک چې څه وي نو مخکې شان به کېږي یوه دا ځکه خدای راکوزوي او دویم وجه دا ده چې عیسایان اوس هم وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او ډېر پکې وایي مړ دی خو اسمان ته وخته خدای پاک به د اسمان نه د دجال زمانه کې راکوز کړي عیسایانو ته پته لګي چې مونږ کومې ډګوسلې وي او زمونږ کومې خبرې وي هغه بې حقیقته دي مونږ خو یې جوړې دی مړ دی او بیا یې بره لاړو او دې جوړې خدای دی یا د خدای زوی دی نه دا خو رسول الله دی اما خو ځان ته انسان وایي او د خدای رسول به وایي نو دې ته به هم دا ښکاره شي چې چا ایمان په قسمت کې د هغه به مؤمنان شي ځکه اوس خبره داسې شوه وایي من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به بیا دې عیسی ایمان قبول کړي چې مونږ سوي دا خدای زوی خو خدای زوی نه خو ځان ته د خدای زوی نه وایي خو زه د خدای پیغمبر یم او د حضور علیه السلام خلیفه یم او دا د اسلام حق دین دی ټول مذهبونه به ختم کړي چې دنیا کې څه دي یهود به مذهب به نه تش اسلام به په مخ ده ځمکه د عیسی علیه السلام زمانه کې نو خدای پاک د اسلام د غلبې هغه به ښکاره کوي نو به د ده په لاس ښکاره شي او عیسایان به هم ومني ډېر چې داسې هوښیاري او حق پرست دي او دغه کوي نو هغوی به تسلیم شي او ایمان به راوړي ډېر اهل کتاب او چې څوک نه راوړي نو هغه به مړه شي او دې به خنزیر هم مړ کړي چې دا ګوره حرام شی د خوراک شی نه دی مردار شی دی او صلیب به مات کړي صلیب داسې یو کراس نه ښایي داسې په قبرونو او د اوسپنې نه هم جوړي د سرو زرو نه په غاړه کې مچولي په ګرجو هم لګولي په کپنو باندې هم لګولي ځای په ځای نو دا نښه به دې ماته کړي لکه دا د عیسی علیه السلام د وژلو د قتل زه قتل نه یم زه خو جمدی یم خدای پاک ما له ژوند راکړه نو دا ټولې عقیدې د دې به باطل شي او جزیه به ختم کړي ځکه پخوا خو جزیه به وه چې یا مسلمان شه او یا جنګ ته تیار شه یا پیسې ومنه نه یا اوس به یا مسلمانېږي او یا به تا سره جهاد کېږي درېیمه لار نشته جزیه نو جزیه به ختم کړي یعنی اوس د اسلام قبول دی یا مقابله ده دغه دوه خبرې اما الاسلام و اما السیف اوس اسلام خو ښکاره شو د دې وجې نه عیسی علیه السلام به خدای ښکاره کړي او عیسی علیه السلام خو د دې امت بله وجه دا ده چې عیسی علیه السلام په خپل انجیل کې د دې امت صفت اورېدلو په قرآن شریف کې راځي ذلک مثلهم فی التورات د دې امت محمدي د مسلمانانو مثال په تورات کې چې کوم مخکې ذکر شو داسې و او په تورات کې ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه د دې امت داسې مثال دی لکه وړوکي بوټي تیغه به تیغه یو څو ورځې پس غټه شي بوټي غنم بوټي وګوره یا داسې بل جوار نو دا تیغه غټه شوې لږه ښه غټه شوې مضبوطه شوه نو زمیندار ورته خوشحاله ګوري چې فصل دغه شان دا امت هم خدای پاک به آخري طاقت ته رسوي نو دی چې دی وکتل چې امت محمدي اول کې به کمزوري وي خلک به ورسره نه وي به اسلام خلک قبول کړي پوره شان و شوکت سره به دا مذهب خورېږي
نو چې دا صفتونه یې وکتل نو هغه دا دعا وغوښته د خدای نه یا الله زه تا نه غواړم چې په دې امت کې ما حساب کړي د خدای پیغمبر خو یم خو ما په دې امت کې حساب کړي نو هغه دعا کړې ده خصوصي نو همدغه پیغمبر خدای پاک په دې امت کې د دې مسلمانانو د دشمن ختمولو دپاره او دغه دعا قبلېدو هغه شکل به خدای پاک داسې ورکړي نو دی به په شام کې راکوشي او بلدار حضور علیه السلام وی زما او د عیسی علیه السلام په منځ کې پیغمبر هم نشته یعنی بس هغه دی او زه ورپسې یم انا اولا احق بعیسی ابن مریم زه ډېر زیات حقدار یم یعنی زما ورسره ډېر محبت دی که نه لیس بیني و بینه نبی زما او د ده په منځ کې یو بل رسول او پیغمبر نشته نو دی دی ورپسې زه یم او زه خو آخري یم نو چونکې دغه نسبت د ده زمانه نږدې ده نو خدای پاک د نبي علیه السلام زمانه کې به هم دی راولي او الله پاک هم د اسلام غالب کول هم غواړي کوششونه خو روان دي کله په یو زمانه کې په یو طرف کې کله په ډېر ځای کې خو دغه زمانه کې په ټوله دنیا باندې یو مذهب پاتې شي اسلام او بل خوا به دجالي قوتونه ډمان دا لوفران او قاتلان او دا زناکار او شرابیان او ګانو بچانو والا کافران دا به په بل طرفي او خدای پاک بدله غلبه ورکړي هغه مشر به والا ختم کړي ټول به ختم شي په حدیث کې راځي 40 کاله به عیسی علیه السلام بادشاهي کوي 40 کاله به دې حکومت وکړي او په هغه اول کې به دجال مړ کړي چې څنګه راکوشي او هغه اول ورځو کې ځکه د دجال ډېر زور به ټوله دنیا به یې اخیستی او په ټوله دنیا به ډکټیشن او د دنیا ګوټ ګوټ ته به رسېږي او ټول اخبارونو میډیا او د هغه زمانې پروپیګنډا ټیم ټول به ده سرې وي پروپیګنډا نه خلک متاثر کېږي چې څه هغه وایي خلک هم هغه وایي چې څه هغې وایي خلک هم هغه وایي که هغې باطل ته حق وایي خلک هم باطل ته حق وایي که هغې دروغو ته رښتیا وایي خلک به هم وایي که هغې یو بد کار ته ښه وایي دوی به هم ورته ښه وایي چې څه هغې کوي خلک به هغه شان کوي یا به همغه شان حلال ګڼي یا به استعمال کوي همغه دغه به الله تعالی دې موږ وساتي لکه ډېر خطرناک نو د الله پکې رازونه دي دجال چې مړ کړي عیسی علیه السلام به 40 کاله بادشاهي وکړي اسلام او د اسلامي نظام به په قرآن او سنت به فیصله کوي او په احادیثو کې راځي یجدد الدین د دین تجدید به وکړي یعنی چې کومې طریقې او کوم اسلامي خبرې میټاو شوي دي خلکو پرېښې دي هغه تر و تازه کړي او په حال به کړي بالکل اسلامي نظام به خو رونق سره او چې کومې خبرې خلکو پرېښې میټاو شوي روانې شوي پاتې شوي هغه بیا راجمدی کړي په عمل کې بیا راولي په حال به کړي نو خدای پاتې کار دی مجدد د دین دی او خپل نبوت په خپل دی نبوت خو ختمیږي نه خدای په خپل نبوت باندې هغه باندې فیصله نه کوي دی به د حضور علیه السلام د شریعت محمدي هغه خلفاو کې دی خروج د دجالو چې دجال دا به یو ځل راښکاره کېږي او خدای پاک د وجود لپاره یو دویمه نښه د قیامت لویه هغه نزول د عیسی علیه السلام دی الله پاک به عیسی علیه السلام راکوز کړي د ده د وجلو دپاره او د ده د وجلو نه پس به یو بل یو لوی قوم دی یو 2 قبیلې دي یاجوج او ماجوج شمالي علاقو طرف ته د ترکو نه شاته او د ارمینیا او اذربایجان د دغه ملکونو نه ښکته دغه وطن یې معلومیږي دغه ځایونو نه به یو 2 غټې قبیلې ښکاره کېږي نو دا په لوی علاماتو کې ده او د دې نه پس بل علامه یو لوی څاروي او ځناور ناشنا او به ښکاره کېږي په صفا ډېرې نه دغه بل علامه او 5مه علامه د قبلې د طرف نه به یو ځل نور راخېږي الټا او 6مه 7مه او 8مه هغه یو 3 علاقو کې به خلک په ځمکه کې لاندې ځي او یو بل علاقه یو هوا ده او هغه راښکاره کېږي دغه باندې خلک به دغه طرف ته یو لوی دغه نښه ده او آخري نښه یو لوی اور دی دنیا کې به یو طرف ته اور راښکاره شي نو کافران به سمندر کې وغورځېږي څه به مړه شي او مسلمانان به شام طرف ته وتښتي بیا به مسلمانان ختمیږي او بیا به سره کافر په مخ د ځمکه نو بیا به قیامت راځي دجال